إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مسلمان شان دای چې د هرې حادثې او د هرې واقعې او د هر موسم نه عبرت او درس اخلي او د هغې سره لږ ودرېږي او سوچ کوي، او چې کله ستا ژوند په دې طریقه و چې ته هرې خبرې ته سوچ کې د هغې نه عبرت اخلي، نو دې کې شک بیا نشته چې ستا ژوند به هغه ژوند وي چې ته به پکې رب العالمین ته ډېر نږدې او د هغه د نافرمانۍ نه به لرې. زموږ مرض دا دی نن سبا چې ډېرې خبرې زموږ په مخ کې تیری شي او موږ هغه شان یو لکه څنګه چې د دغه حدیثې د دغې واقعې نه مخکې وو. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په ډېرو ځایونو کې د خبرې طرف ته دعوت ورکړی دی چې تاسو سوچ کوئ ای مسلمانانو او ای انسانانو، ان فی ذلک لعبره. الله وی په دې خبره کې عبرت دی. بیا د عبرت ته چا دپاره دی؟ لأولی الالباب، ابصار، د عقل د خاوندانو دپاره، د سترګو د خاوندانو دپاره، هغه انسانانو دپاره پکې عبرت دی چې د هغوی سره داسې زړه وي چې هغه سوچ کوي او هغه فکر کوي. الله سبحانه وتعالی دغه صفت په موږ کې هم پیدا کړي. کوم ورځو کې چې موږ وسیو دا د جمعې ابتدایي ورځې دي، هغه موسم چې دا هر کال راځي، الله سبحانه وتعالی دا موسم پیدا کړی دی او په دې کې د الله غټ حکمتونه دي او د الله یو کار داسې نشي چې هغه د حکمت نه خالي. بعض حکمتونه د انسانانو ته ښکاره شي نو بعض پټ پاتې شي. که موږ ته حکمت معلوم نه خو زموږ د ایمان دی چې الله په هر کار کې حکمت دی، ځکه هغه په قرآن کې ځای په ځای ځان ته حکیم علیم، علیم حکیم، عزیز حکیم، علی حکیم. دا حکیم ټکی الله ډېر استعمال کړی دی او د الله یو نوم دی. حکیم یعنې الله په هر کار کې حکمت دی. نو د جمعې دا موسم دې کې غټ حکمتونه دي او د دې لپاره دی که چېرته یو زړه د دې نه عبرت واخلي او نصیحت واخلي او الله ورته رایاد شي. ځکه چې دا شپې ورځې چې تېرېږي او د میاشتې اوړي او د څلور موسمونه دي بدلیږي را بدلیږي او د کلونه تېرېږي را تېرېږي، نو دا د الله د قدرت په نښو کې یو غټه نښه ده چې په دې کې دننه د مسلمان دپاره عبرتونه، درسونه، نصیحتونه د هر څه پکې دننه پراته دي. امام ابن القیم رحمه الله اوږدې خبرې کړي دي د موسمونو په باره کې، نو هغه به دا خبره کړې ده، خلاصه دغه د خبرې دا ده وی دې نور ته ګوري چې دی رانږدې کېږي او لرې کېږي. د دې لپاره چې د څلور موسمونه په موږ باندې راځي، وما فيها من المصالح والحکم، او په دې څلورو فصلونو کې او په دې څلورو موسمونو کې غټ مصلحتونه دي د انسانانو او حکمتونه پکې دننه پراته دي. نو بیا امام ابن القیم رحمه الله وی که چېرته دا زمانه ټوله زمانه فصلا واحده، ټوله زمانه هر وخت یو موسم وي، لفاتت مصالح الفصول الباقیه فيه. نو په دې نورو
موسمونو کې چې کمی فائدې دي کم مصلحتونه دي هغه به موږ ته نه میلاوي. په جمی کې هغه سشتي چې هغه په وړي کې نشته، په وړي کې هغه سشتي چې هغه په پسرلی کې نشته، او به دي سزا د هر موسم خپل فائدې دي. نو که چېرته همیشه ګرمي وي نو هغه فائدې به موږ ته نه میلاوي شي کمی چې په جمی کې دي، او که چېرته همیشه جمع وي لفاتت مصالح الصيف نو بیا به د وړي چې کمی فائدې دي او به کې د کم مصلحتونه دي انسان دپاره هغه به موږ ته نه میلاوي دي. نو الله سبحانه وتعالی په هر کار کې حکمت ته، په دې کې هم حکمت ته چې الله سبحانه وتعالی جمی د موسم پیدا کړی. نو راځي چې د جمی د موسم سره لږ ودرېږو، یو څو خبرو کې سوچ وکړو. که چېرته الله سبحانه وتعالی د دې د لاسه زموږ د زړونه رایخ کړي، الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د حق د بیانولو، او بیا د الله سبحانه وتعالی موږ ټول له توفیق راکړي په هغې باندې د عمل کولو. اولنی وقفه او اولنی خبره د دې موسم په مناسبت سره د وړي ختمېده او د جمی راتله، دا په دې دلیل دی چې یو د بندګۍ حقدار صرف رب العالمین دی، بل څوک نشته. دا به غټه د سوچ خبره. رب العالمین د قدرت نښه ده، شپه ورځې پیدا کړي، کلونه پیدا کړي، د څلور موسمونه پیدا کړي. نه دې نه غټه فایده موږ ته دا میلاویږي چې زموږ رب چې دی هغه یو قادر باچا دی. هغه رب دی چې د هغه نه علاوه د هر څوک چې دی د هغه بندګي کول دا یو باطل کار دی، او په حق باندې معبود او په حق باندې بندگی د صرف او صرف د یو رب العالمین حق دی، او داغه لپاره کې دی. الله سبحانه وتعالی په قران کې زه په زه خپل قدرت ته نخي ذکر کړي، او دا دې لپاره ذکر کړي چې انسانان ما و پیژني، چې کله ته الله سبحانه وتعالی و پیژني کنه به پته کې دینداری ډېره. د علما الله سبحانه وتعالی د علما مبارک وي په قران کې بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله زما بندگانو کې چې زمانه زیات سو ګیریږي نه غد علماء حق پرس علماء، هغه عالم چې هغه با عمل عالمي. ما بولوس دې مرګرو ته دا خبره کوله، دا ډیره قیمتي خبره دا. بعض کسان سره چې کینې به د علماو پسې خبرې ډېرې کوي، لکه دی دین دی، دغه مذهب دی او دغه مسلک دی. په دین پسې خبرې کول، په علماو پسې خبرې کول دا بله موضوع نه. هغه ته ما دا خبره وکړه چې ګوره عوام په دوه قسمه دي، دیندار عوام، بېدین عوام. داسې ده که نه؟ ټول خو بېدینه نه دي که نه، او ټول دیندار دي نه. عوام مطلب کوم سره چې علم نشته دینی، که دنیوي وسره یو کني زدا خبره نه کوم، چا سره چې دینی علم نشته، دومره علم چې هغه ته عالم ویلی شي. دا خلک په دوه قسم دي، بی دین او دیندار. دغه شان د علما په دوه قسم دي، بی دین علما او دیندار علما. دا ډېر د فائدې خبره نه سره یاد ساتي. څنګه چې عوام په دوه قسم دي، نو دغه شان علما هم په دوه قسم دي، بی دین مولیان، دیندار مولیان. نبی په مخه دا خبره مکو چې پلاني عالم دا وکړو، پلاني دا وکړو، هغه دې شي وکړو، د ځان ته مولاوي، بس پوه شي چې بی دین خبره ختمه شو. د دې علم راتله سینې ته دنه د دې لپاره کافي نه دی چې دا سړی د تقوا دار شي. په دې عوامو کې داسې خلک شته چې په هغوی کې د بعضو مولیانو د تقوا نه زیاته تقوا ده، داسې پکې شته که نشته. عامي سړی وي سم دینداره وي، او د بل طرف ته عالم بی دینه وي. محض علم زده کول د دې سره څوک دیندار نه جوړي چې څو پورې تا په دې علم باندې عمل نه کړي. ما خبره دا کوله چې رب العالمین وایي چې زمانه علما ډېر زیاتېږي. سوال دی چې ولې علما ډېر یېږي؟ جواب دی ځکه چې د علما د خپل رب پیژني، ډېرې پیژني، نو ځکه تېرېږي. نو چې څومره یو انسان خپل رب پیژني دومره به د هغه نه یېرېږي، دومره به د هغه خبره مني، دومره به د هغه نافرماني نه ځان لرې ساتي.
الله سبحانه وتعالی په قرآن کې ځای په ځای موږ ته د قدرت ته نښې ښولي دي لپاره چې انسانان پکې سوچ وکړي ویرېږي زما نو چې کله ویرېږي بیا به زما بندګي کوي ډېر عجیبه آیت دی الله سبحانه وتعالی وایي او په دې کې سوچ وکړي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة اے پیغمبر دې خلکو ته وایا کچرته الله سبحانه وتعالی د شپه همیشه د پاره د قیامت پورې پتا سو باندې دغه شان ولاړه ساتي څه مطلب دی یعنی نه ختمي نبی الله سوي من إله غير الله يأتيكم بضياء نبي الله نه علاوه څوک دی چې تاسو لپاره ورڼا راولي افلا تسمعون الله تاسو دا خبره نه اورئ څومره د سوچ خبره څومره تدبر خبره څومره قیمتي خبره زموږ په دې کې د مشرکین سوچ کو او دې قبر پرستو بابا پرستو او دی صوفیانو دی گمراه خلکو به دې کې سوچ کو نو چرته به د الله نه علاوه د بل چا سره به تعلق جوړ نشي من اله غیر الله د الله نه علاوه څوک دی دې باباګانو کې څوک شتي ها ورځ راوړي غړ باباګان دي کنه داتا گنج بخش څه مطلب دی وې دې خزانه ور کوي څو ور کوي خزانه دا خزانه ولا اصل کې خو داتا چې هغه څوک دی هغه الله سبحانه وتعالى خزانه ولا الله خو نه مشرکین وي دې چې د سره خزانه شته نو موږ دا وایو دغه مشرکین د مطالبه کوي چې صحیح ده دغه تاسو چې خزانه درکې د دوی چې د ورځ دی لګه مخ کې د شپه دی لګه ورسته کې یا د شپه لګه مخ کې او د ورځ دی لګه ورسته کې او به کې من اله غیر الله الله له سوق دی چې وبک بیا غنه بدل الله سبحانه وتعالى وی قل ارايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه اے پیغمبر دی خلکو ته وای کچرته الله د ورځ د قیامت پورې ساتي من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فيه الله نه له سوق د جشپراوري د سوګي به آرام کوي هیڅوک نشته الله سبحانه وتعالى په قران کې په یوځای کې د خپل قدرت ته نخي ذکر کړی به په اخر کې سوی هذا خلق الله دا پیدایش رب العالمین کړی نبی سوی فاروني ماذا خلق الذين من دونه نو خیمتا هغه مخلوق چې زمانه علاوه بل چا پیدا کړی وی خی دا چیلنج دی رب العالمین دی طرف د کم وخت نه چې دا قران نازل شوی دا وبدي کې دا خبره ده د قیامت پورې وبګي دا خبري او د دې جواب هیڅوک نشي ورکول کم شی دی چې هغه دی باباګانو پیدا کړی دی کم شی دی چې هغه دی پیغمبرانو پیدا کړی دی کم شی دی چې هغه دی ملائکو پیدا کړی دی کم شی دی چې هغه د مشرکین او د پراته دی او بندگی کې او غوی پیدا کړی څوک دی خو کنه د ماشي وزر نشي پیدا کوله وزر نو له نور بده څه پیدا کی غریب د خپل ځان د لپاره خرچ نشي پیدا کوله نه دی به څه مخلوق پیدا کوي او دغه به څه مخلوق اسمره د سوچ خبره الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا الله يزيد شپه ورځ په یو بل بشرا ولم شپه ختم شي ورځ راځي ورځ ختم شپه راځي یا الله ولې دي سکته لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا چې څوک ته نصيحت واخلي دینه دې لپاره کوم وي چې خلک ته نصيحت واخلي او شکر وباسي رب العالمین دې لپاره کې دې جمی د موسم راتله په دې کې د الله سبحانه وتعالى د قدرت غټي نخيلي په دې کې الا اننا كلنا بائد شاعر وي الا ان كلنا بائد
وأي بني آدم خالد. هر یو انسان من کې تلو والی دی دنیا نه او د آدم په بچو کې څوک پاتې شوی دی اوسه پورې. وبدؤهم كان من ربهم وكل الى ربه عائد. ټول پیدا شوي د الله تر طرف نه، الله پیدا کړي او الله ته واپس ځي. فيا عجبا، او د دې لپاره دا شعر ماوي، فيا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد. شاعر یې عجیبه خبره ده چې د دې رب نافرمانی څنګه کی او د دې قدرت نه داخله څنګه انکار کوي. ولله في كل تحريكه علينا وتسكينه شاهد وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. شاعر یې په هر شي کې دنه دا نه خبرته ده او دا خبره دنه پرته ده او دا دلیل پکې پروت دی چې رب العالمین یوازې یک یو دی، دغه سره هیڅوک شریک نشته. چې کله به انسان سوچ وکړي وفي كل شيء له آية، په هر شي کې صرف جميل موسم نه دی. وفي كل شيء له آية تدل على انه واحد. په هر شي کې دنه دا دلیل پروت دی چې رب العالمین یک یوازې دغه سره هیڅوک نشته. کله الله سره لکه څنګه چې مشرکین وي کله الله سره بل معبود وي والعياذ بالله، موږ دا خبره کوو. دا موسم به دې په ټیم نه راتلی، راغلی به یو به ویل چې مخکې کوم، بل به زه ورسته کوم، یو به چې زوړ راولم، بل به جمع راولم، بل به په سرلې راولم، او په دې خبره باندې جنگ وي. خو د دنیا دا نظام دی په ترتیب سره روان دي، ځکه چې یوازې رب العالمین چلی. نه دا اولنی وقفه شو او اولنی خبره شو د جمعی د موسم په مناسبت سره. دویمه خبره او دویمه وقفه د جمعی د موسم او د انسان د عمر. تیر شوی کال دا موسم په موږ باندې راغلی بیا ختم شو، اوس دا موسم شروع شو. موږ ته صرف هغه ابتدایي ورځې هغه راورسېدې. خدای ته ووایو چې دې خلک موږ سره وو په تیر شوي جمعې کې چې هغه په دې جمعې کې د خاورو لاندې پراته دي. داسې د ژوند رواني او د ورځې تیري په دې خوشحالېږم، ځکه چې د ورځې یا خو زموږ دپاره به ګواهي ورکوي د قیامت په ورځ، او یا به په موږ باندې ګواهي ورکوي. د دوی کې یوه خبره لازم ده، یا ستا دپاره ګواهي او یا په تا باندې ګواهي. ستا دپاره ګواهي دي چې او یا الله زه ګواهي کوم په دې باندې چې دې سړي ستا بندګي کړې ده، دیندار انسان، او په تا باندې ګواهي چې او یا الله دا سړی بېدینه انسان، د باندې دا زماني او دا کلونه تیر شوي او په ده کې دینداري نه وه. مؤمن انسان هغه همیشه ودرېږي، د خپل ځان سره محاسبه کوي او خپل ځان ته دا وایي چې آیا دا هغه ورځې دپاره دې څه توښه تیاره کړې ده او که نه کومه ورځ چې په هغه پلاني باندې راغلې ده. په دې تیر شوي جمعې کې موږ سره بعض ملګري په دې درس کې ناست شو. ما تیر شوي جمعې کې د جمعې مبارکې خبرې کړې، کېدای شي بعض ملګرو کوم چې وو هغو ته یاد دي. نو ما په هغې کې هم دا خبره کړې وه چې بعض ملګري موږ سره تیر شوي کال وو، یعنې 2 کاله مخکې، دې کال کې نشته. بعض ملګري به داسې چې په دې جمعې کې شتي، په روان جمعې کې به نه. نو اوس هغه ده چې موږ دلته یو، خو هغه ملګري موږ په خپلو لاسونو باندې د قبرونو ته کوز کړي. نو داسې به یې ورځ راځي جمع به راشي، او کېدای شي زه نه یم او کېدای شي ته نه یې. نو په دې کې غټ عبرت زموږ دپاره پروت دی. انسان مصروف وي په دې دنیا کې په مال جمع کولو سره او د بیبیانو سره او د بچو سره او د دنیا چې نور کارونه دي په دې کې مصروف وي. والله لازم که ځان ته سوچ وکړو نو دی به حیران شي چې څومره غټ سفر ماته پاتې دی، څومره غټ سفر ماته پاتې دی، او دا زه لګیا په څه کې یم. په دې دنیا کې اوږد ژوند سوی نن سبا څومره یې اوږد ژوند؟ 100 کاله، 6 کاله ووه. عام ژوند خو یا شپېتو په دې منځ کې دی، بلکې نن سبا د ځوانان ډېر مري. زه چې دا خبره اورم پلانې مړ شو، ځوان سړی مري. دا مشران اوس دومره نه مري څومره چې د ځوانان مري. خو زموږ به زیات نه زیات عمر ووایو 1.5 کاله. څو کاله؟ 1.5 ووایو. بیا د برزخ ژوند ته ګوره، آخرت خبره ته نه کو، برزخ د ژوند خبره کو. مثال کې بوال عثمان بن عفان رضی الله عنه،
عثمان بن عفان رضی الله عنه د 35 هجری په خوښه کې وفات شوی، خوارجو شهید کړي. اوس دا موږ په کوم کال کېو؟ په 1438 کال کېو و شروع شو. نو دې وایي چې 1410 دا ودرش تل رکزه ودرش پورا لریک د عثمان بن عفان رضی الله په قبر کې څومره وخو شو؟ 1400 کاله. دا مخې ته پاتې دی صبر، مخې ته پته نه لګي کوم ځای کې 100 کاله او کوم ځای کې 1400 کاله، کوم ځای کې 50 کاله او کوم ځای کې 1400 کاله. دا ګوره زه د آخرت ته جون خبره نه کوم د جهنم یا د جنت، ګوره دا خو صرف زه د قبر خبره کوم چې په قبر کې ستا ژوند دا ډېر اوږد ژوند دی، ډېر اوږد ژوند دی. نو د هغې دپاره څه کول غواړي؟ موږ د 50 کالو غم وړي دی خراب کړو. ډېر اوږد ژوند موږ ته پاتې، ډېر اوږد سفر موږ ته پاتې دی. ځکه ابو الدرداء رضی الله عنه یو پیر د کعبې طواف کو، نو دې مرګرو ته وی الیس اذا اراد احدکم سفرا یستعد له بزاد، تاسو کې چې کله یو سړی سفر لوزي نو ځان سره سامان وړي که نه وړي؟ هغه ته موږ سامان وړو، هر سړی چې به سفر وځي ځان سره څه توښه وړي سفر دپاره. نو هغه ته د آخرت سفر خو بیا ډېر اوږد دی. نو هغه ته وی دلنا علی زاده. ابو الدرداء رضی الله عنه وی دا خبره غوسه صحیح دی چې سفر ډېر اوږد دی، خو توخه موږ ته وښایه که نه، ته د رسول صلی الله علیه وسلم مرګری توخه څه ده؟ وی حجوا حجه لعظائم الامور، حجونه وکړي ځکه چې مخې ته ډېرې غټې خبرې موږ ته پرتې دي. وصلوا رکعتین فی ظلمة الليل لوحشة القبور، او د شپې په توره تیاره کې رب العالمین ته ودرېږئ منځونه کوئ ځکه چې ګوره قبرونو کې تیاره ډېره زیاته ده. روجې نیسئ، روجې د دې ګرمو ورځو د روجې نیسئ ځکه چې د قیامت ورځ چې هغه ډېره زیاته ګرمه ده. څومره قیمتي خبره ابو الدرداء رضی الله عنه کړې ده. د خپل وخت نه فائدہ واخلئ. رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي، په صحیح بخاری کې دا حدیث دی، نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس. دو نعمتونه دي چې د هغې په باره کې غالبا خلک په تاوان کې پراته دي، الصحة والفراغ، روغ بدن او فارغ وخت. د دې لحاظ او د دې قدر او قیمت ګوره د چا سره نه، خو چې کله دې دا نعمت لاړ شي بیا ورسره قدر او قیمت وي. د هغې نه مخکې چې دا نعمت ته نه ختم شي او د هغې نه مخکې چې دا وخت ته نه لاړ شي او د زمانه ته نه لاړ شي، نو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره واوره، اغتنم خمسا قبل خمس. 5 خبرې د 5 نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم غنیمت وګڼئ. شبابک قبل حرمک، ځواني د بوډاوالي نه مخکې. نن ته ځواني، سبا له بوډۍ، بیا ګوره دا منځونه او دا درسونه او دا عبادتونه او دا جهادونه او دا صدقې او دا درسونه او دا بیانونه او دا تقوا د ته هغه شان نشي کولی لکه څنګه چې انسان په ځوانۍ کې کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي وصحتک قبل سقمک، او روغ بدن د بیماری نه مخکې غنیمت وګڼه. بدریمه خبر رسول صلی الله علیه وسلم کوي وغناک قبل فقرک، مالداری د غریبۍ نه مخکې غنیمت وګڼئ. نن مالدارې پیسې د سره شتي د الله په لار کې ولګوه، سبا له به د سره دا مال نه او حالات دي دا خو بدلېږي را بدلېږي. حالات څه دي؟ بدلېږي را بدلېږي، په یو ځای خو نه که نه. نو بیا به سبا له ارمانونه کوي چې یاره هغه کم وخت کې چې را سره مال ولګولی مې وی نو ډېره به ښه. اوس چې تا سره کم مال دی او څومره ستا طاقت رسي دا ولګوه د رب العالمین دپاره. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي وفراغک قبل شغلک، او فارغه وخت غنیمت وګڼه دې نه مخکې چې ته مصروفه شي. فارغه وخت ګوره د الله سبحانه وتعالی غټ نعمت، انسان ته اله احساس شي او اله ورته پته ولګي چې کله د سره وخت نه وي. بیا آخره خبر رسول صلی الله علیه وسلم دا کړې وحیاتک قبل موتک، او د خپل ټول ژوند غنیمت وګڼه د مرګ د راتلو نه مخکې. کم ملګري چې زموږ په دې قبرونو کې پراته دي او کم کسان چې په قبرونو کې پراته دي. ابل زما په انټرنیټ باندې په یو ویب سایټ باندې دغه کتو، هغه دا خبره شمارله او په هغه ټیم باندې مباشرتا د ترتیب روانو چې څومره خلک مري او په یو ورځ کې څومره کسان پیدا کی. صرف ما 9 غنټې حساب کړو، 9 غنټې، په 9 غنټو کې دنه 1,80,000 کسان مړه شوي. په 9 غنټو کې دنه
1,80,000 کسان دا مړه شوي دي. دا صرف هغه دي چې کم ګورې په دې لیکلو کې راځي، کمپیوټر ته نوم ختلی دی چې دی مړ شوی، او چې کم کیلو کې دي په بانډو کې اوسېږي او د هغوی سره دا ترتیب نه چې یو سړی مړ شو ښخوی د هغوی پته نه لګي. او په 9 ګنټو کې دننه 3,15,000 ماشومان پیدا شي. 3,15,000 ماشومان دا په څومره ګنټو کې پیدا شي؟ دا په 9 ګنټو کې پیدا شي. دا هغه ماشومان دي چې د کومو نوم لیکل کېږي په کمپیوټر کې او پته یې لګي چې د پیدا شي. نو چې په 9 ګنټو کې دننه څه کم 2 لکه کسان مري، نو زما استاو پکې نمبر نه راځي، زما استاو پکې نمبر راځي. نه دا غنیمت وګڼئ. کېدای شي روان جمیله ته نه، او کېدای شي دا جمعې اخره پورې موږ کېدای شي ولرسو. دا دویمه خبره شو. درېمه خبره، دا کم جمع چې په موږ باندې راغی، اکثر اوقات انسان داسې موشي چې د جمعې نه تنګ شي، خاص کر زموږ په کلیو کې چې کم وي، زموږ په علاقو کې کم جمع هغې انسان تنګي چې د هغې د لاسه دا جسم چې دی وچاودي او هډوکي دردونه شروع کړي، او هغه موسم د انسان دپاره بیا داسې یو قسمه عذاب وګرځي. د دې نه موږ کله نه کله تنګېږو، او بیا هر سړی دا چې د یو بل سره میلاویږي نو په کلي کې دغه یو تپوس کوي دا جمع به کله ختمېږي. د دې لږ معمولي جمعې نه تنګ کړي. حالانکې موږ سره کوټونه هم شتي، بلوزونه هم شتي، واسکټ هم شتي، پیړې کپړې هم موږ سره شتي، ګرم ایسیان هم موږ سره شتي، هیټرې هم موږ سره شتي، ښکلي ښکلي کورونه هم شتي، بندې بندې کوټې هم شتي، هر څه راسره شتي. د هغې باوجود موږ د دې لږ معمولي جمعې نه موږ دومره تنګ شو. نو زه تاته دا وایم، دا چې کوم جمع دی چې موږ تنګېږو، دا د جهنم یو ساه اخیستی دي، بس صرف یو ساه اخیستی دي چې دې جهنم ته انسان دننه لاړ شي چې هغه به سهاري. حدیث کې راځي، ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اشتکت النار الى ربها. د جهنم یو ورځ خپل رب ته شکایت وکړو. شکایت یې څه وکړو؟ یا رب اکل بعضی بعضا، یا الله زما بعضې سبب بعضو باندې لګیا ده، مونږ خو یو بل ختم کو. دی اور ورته څه وویل، یا الله ما خو ځان ختم کو، داسې زورور اور دی د جهنم ده چې د اور یو بل خوري. نو ته سوچ وکړې چې دې ته د انسانان ور واچوي چې د انسانان به څنګه خوري. نو فاذن لها بنفسین، الله ولې اجازت ورکړو د 2 ساګانو چې زه خیر ته 2 ساګانې اخله. نو 2 ساګانې څنګه دي؟ یو پیر پسې دننه راښکوده او یو پیر واپس پرېښوده، چې دننه یې راکاږي. نفس فی الشتاء، په ژمي کې ورته الله یو ساه اخله، او په اوړي کې د یو اجازت یې ورله ورکړو. فهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهریر. رسول صلی الله علیه وسلم وی دغه هغه جمع ده او دغه هغه ګرمي ده. جهنم چې کله ساه راکاږي نو جمعي، او جهنم چې ساه پرېږدي نو صحیح وړی. موږ د یو ساعته نشي ټینګېدی. نو چې کله انسان والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی ته موږ ساتي، دی جهنم ته لاړ شي چې هغه به د سهاري. په دې جهنم کې یو طبقه ده، یو ځای دی، هغې ته زمهریر ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ زمهریر. سم یخ ځای دی. ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي، دغه روایت دی چې دا جهنمیان به په دې اور کې تنګ شي، نو الله ته به څه وایي چې یا الله موږ د دې ځینه لرې کړه. الله سبحانه وتعالی به دوی بوځي زمهریر ته چې هلته سم یخ دی. نو چې څنګه دوی د زمهریر ته ورننوځي، د دوی د جسم چې کومه سرمنده ده به یکدم وچه شي، د هډوکي د هغې سره زره زره شي، ریجي ورسره. نو بیا به وایي چې یا الله موږ هغه جهنم ته واپس بوځه. بیا به هغه جهنم له راشي، نو بیا به په جهنم کې هغه حال، نو بیا به هلته لاړ شي، او دا به د دوی هغه ژوندي. سلف صالحینو زمونږ د دین مشرانو هغوی به د دې اوړي نه عبرت اخیستو، د دې ژمي نه به عبرت اخیستو.
په سیرت کې یو کس دی دغه نوم دی زبید الیامی او دی عابد انسان هغه د شپې تهجد له پاسېدو سخت جمع نو دې منګي نه اوبه راغستې په دې منګي کې چې لاس دننه کېښو نو نږدې و چې د هغه د لاس یې واوره کړی سم یخ نو په هغه ځای کې کېناستو زمهریر ورته رایاد شو د جهنم هغه په جړا شو د سهار بانګې ووې کور کې نور چې کم خلک و هغه هم پاسېدو د ده سره چې کم نوکران وینځه و هغه هم پاسېده هغه پسې راله ورته ویې ما شأنک یا سیدي ته خو دلته ناستې لم لا تصلي تهجد ولې نه کوې چې دلته ناست یو نور کله خو ته تهجد باندې ولاړې نن دلته هغه ورته ویې لاس مې به دې منګي کې ورننه ویستو نو دا یخواله به محسوس کو نو فذکرت به الزمهریر نو ما ته د جهنم هغه زمهریر رایاد شو نو په الله مې دې قسمي زه نه یم پوه شوی دغه تا راته اواز وکړو چې مونځ وکړه او بیا هغې ته دا وی دا خبره به ګوره هېڅ چا ته نه کړي چې کله وفات شو نو هغه وینځي دا قصه به نورو خلکو ته بیان کړه دا داسې مسلمان چې دی د هرې خبرې نه عبرت اخلي دا یخ چې موږ کې دومره طاقت نشي چې دی معمولي یخ ته موږ ټینګ شو نو که یو سړی جهنم ته لاړ شي والعیاذ بالله او زمهریر ته ورننوځي هلته به دی څه کوي زه هر هغه کس ته وایم چې هغه د جهنم دا اوصاف اوري او د جهنم دا ساګانې په خپلو سترګو دی ویني یخ او ګرمي بې راځي او دی بیا هم لګیا دی په دې خپلو ګناهونو باندې مصر دی او دا ګناهونه کوي زه درته وایم چې تا ته به هله پته ولګي چې کله جهنم د قیامت په ورځ راوړی شي او هغې ته 1000 زنځیرونه بیا به تا ته پته ولګي او بیا به ته په هغه ټیم کې ندامتونه او حسرتونه وکړي هغه وخت به د دغې نه وي ډېر غټ صابر انسان دی دا سړی به صبر کوي په جهنم باندې نه چې کوم الله سبحانه تعالی طرف ته رجوع نه کوي او دینداري پکې نه راځي زمین ته سره به صبر یې نه دی به وایي چې ما کې دومره طاقت شته چې زه دغه اور ته ټینګ شم او ما کې دومره طاقت شته چې زه دغه یخوالي ته ټینګ شم د زمهریر دی ته الله سبحانه تعالی دې موږ د دغه اور نه او د دغه زمهریر نه دی الله سبحانه تعالی موږ ساتي په قرآن کې الله سبحانه تعالی زمهریر مبارک خبره کړې ده لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا فبلزك الله وي هذا فليذوقوه حميم وغساق عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغساق تدي الزمهرير البارد غساق مراد دغه جهنم هغه یخ زید الله سبحانه وتعالى ودي سکی دوی د جهنم هغه ګرمي او یا دغه یخواله وسکی الله سبحانه وتعالى زموږه حفاظت وکي سلورم وقفه یخ غنیمت الغنیمه البارده عربی کې یخ غنیمت هغه غنیمت ته ویل کېږي هغه مال ته هغه سامان ته چې هغه انسان ته بغیر جنگ نه ملاوي بغیر د جنگ او د کوشش او د مهنت نه چې انسان ته سملاوي شي دې ته وایي یخ غنیمت الغنیمه البارده امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړی دی عامر بن مسعود رضی الله عنه هغه ما د رسول صلی الله علیه وسلم الغنیمه البارده الصوم في الشتاء یخ غنیمت رسول صلی الله علیه وسلم دا دی چې انسان په جمی کې روزي نیسي غنیمت ته کنه دی څومره ورځ ده معمولی ورځ ده چې تر پاسې د خوب سار منځو کې لګه خو دې خوشي مخام بانګوي الغنیمه البارده امام ابن رجب رحمه الله وی دا یخ چې دی دا جمع دا د مؤمن په سرلې دی او د مؤمن د پر غنیمت بیا هغه دې خبرې تشریح کوي چې په سرلې څنګه دی وی هغه دې سي چې دا مؤمن په دې جمع کې دنه د باغونو ته ورننوزي او د دې باغ نه چې د سخوخه غزان لراخلي باغونو نه مراد هغه وی د عبادت ته باغونه نو کله دا مؤمن په تهجد ولاړي وګد شپه ده کنه خوب پکيو کې را پاسي نو خوبي پوری بیا په تهجد ولاړي نه کله بګي دې روجي نيسي دا د مؤمن په سر لري عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ابو عبد الرحمن هغه چې وکړه جمع راغ سم به خوشاله او مرحبا بالشتاء بخیر علی جميع وي سم به خوشاله
چې ګوره جمی ته هغه ولې خوشاله وګد خوبونه به انسان کوي کنه سم وګد شپې سار ماسوته منځنه بعد چې ودی شي سار منځ پورې پسته تلای دي سم مزه کوي دې ته به خوشاله ابو عبدالرحمن سوای یا به دې ته خوشاله چې ورځ لنډه مزدوري به کې لګي سره ټیکدار سره لړ شي لګ وخت مزدوري کې ابو عبدالرحمن به کې دي شي دې ته خوشاله زکه دې جمی ته وي بخیر علي نه مرحبا بالشتاء ابو عبدالرحمن ولي وته خوشاله وي برکتونه به کې نازلي ويطول فيه الليل وګدي شپې به کې دي وګد منزله به کې کو ورځي وي لنډي خوږي روجي به کې دي دې ته خوشاله عمر بن خطاب رضی الله عنه وی الشتاء غنیمة العابدین وی جمع چې دی دا د عابدان خلق غنیمت ته عابدان خلق دې ته خوشاله امام حسن بصری رحمه الله وی د مؤمن د پاره خو خولي زمانه د جمی د موسم ولی وی لیله طویل یقوم شپه وګدین نو سبق کوي منزونه او ونهاره قصير ورزي لندي نو سبق کوي يصومه روجي بکی نسی الله اکبر دا اوس غټه موقع د تهجد او دا غټه موقع ده د نفلي روجيوني سي په دې میاش کې روجيوني سي په دې موسم کې روجيوني سي په دې دا کم پسرلې چې الله تعالی سره درکړي د زموږ لپاره پسرلې دا غنیمت ته دینه فائدہ واخلي تهجد پکې وکي یو سوره کاته مونږ کو والله لازم په جون کې به دي سب برکتونه راشي او پټي کو چاته د سره بیانوم روزه چې ونی سي د سره چاته وای مجه ما روزه دا عبادتونه دي سی وکه د الله لپاره خاص وک په دې زمانه پسې او په دې وختونو پسې نیکانو خلقو بجړل دا معاذ بن جبل رضی الله عنه دی معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه مشهور صحابي اوچت انسان معاذ بن جبل یو فقيه عالم هغه چې کله وفات کېدو نو بجړاش مرګرو دی ما الذي يبكيك ولي جاړي معاذ ته دیندار سره په آخرت ایمان او یقین دا امر خو پارچا باندې راځي معاذ بن جبل رنوته وی په دنیا به نه جاړه تاسو خبرې کوي الله اکبر معاذ بن جبل د دنیا سره سکار او دنیا دغه سره سکار نبی اولی جاړي و انما ابكي على ظمأ الهواجر زه جاړم وی هغه وړي کی چې موږ وګدي روجي نیوي دغه هم نه یاد کړي جمع نه یاد کړي کوم روجو به خبره د وړي پر روجو به خبره وقيام ليل الشتاء او غدا جمع وګدي شپې موږ چې تهجد کول ځکه چې دا په جنت کې نشتی وره دا په جنت کې روزنی ونشتی وره په جنت کې قیام الليل دا نشتی درېمه خبره به سبزي جاړي ومزاحمه العلماء بالركب موږ چې وې څنګه مات کړي علماء ته بناسو هغه برته خوب دین بیانو دا په جنت کې نشتی په دې مجلس پسې جاړم په دې بیٹک پسې جاړم په دې حلقه پسې جاړم په دې درس پسې جاړم ځکه که څنګه دا وېما کوم چې درسونه ناراضي معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه په دې حلقو پسې او په دې مجلسونو پسې هغه جړل چې دا بنئ نو ګور دا نیکان خلک په دې پسرلی پسې جاړي الله اکبر هغه جړل په دې موسم پسې چې زمونږ نه بندگی ختم شوه د الله سبحانه وتعالى جړلې په دې موسم پسې ویغه خواږه عبادتونه نه لاړو نن سبا زموږ ځوانان هم جاړي کنه جاړي زموږ ځوانان جاړي کنه جاړي کنه جاړي خو جاړي بس یو مولید اټ کی په لګېدلو د جړان الکه مور دې مړه پلار دې مړلې نکدي مړلې سچل شي پتا سم مصیبت راغله موږ د نه پاتې شه که درس نه پاتې شه که سبل سب بندگی د الله سبحانه وتعالى هغه د نګره شوی دا که پاتې شي سجل وینا خبر خونه نه ولې سجل شه کوم مصیبت راغله انسان چې ګره کوم مصیبت په دې ذکر کوي چې دا سمجه پاکستان میچ وبېلو خبر خونه اول شل افغانستان میچ وبېلو
دا د دې وړوکي سړي سوچونه دي. د هغه انسان سوچ ته چې دغه تعلق د دې ځمکې سره دی، د کوم تعلق چې د اسمان سره یې کنه، د هغوی سوچونه غټ غټ دي. لکه جاړې نن ډېر جاړې، ولې جاړې؟ وایي زمونږ هغه کمې جنۍ باندې چې جیزه مین مو هغې بل چا ته واده کړه. دا هغه ځوانان دي چې زمونږ ته دا امید ده چې دوی به موږ له مسجد اقصی فتح کوي. د یهودو د لاسه به څه فتح کوي زموږ لپاره؟ مسجد اقصی. هغه په جنۍ پسې جاړي ته مسجد اقصی به ماله فتح کوي. هغه پاکستان وبېلله او افغانستان وګټله او افغانستان وبېلله او انډیا وګټله، هغه به دې سوچ کړي او ته وې دی ماله چې فتح کوي. زموږ ځوانان الله اکبر نئی په چاپ کې بنای شي، بلیډ په راغسته مخ صفا کوي، مخ صفا کوي چې جنکو بشن شي. زمونږ ځوانان نوی نوی ډیزاین ولا جامې جوړي چې ډمانو بشن شي. زمونږ ځوانان سندرو خراب کړو، زمونږ ځوانان نشو خراب کړو، زمونږ ځوانان غلطو لغړو فلمونو خراب کړو، زمونږ ځوانانو دنیا خراب کړو. الا من رحمه ربي، مگر چې الله به رحم وکي. هغه ځوانان شتي الحمدلله زمونږ سره شتي دي شي ځوانان چې تاسو به ته حیران شي. دغوی واقعات کې تاسو زمونږ سره دي، پښتانه دي، زه پیژنم. که زه تاسو دغوی واقعات ورته وایي چې سبحان الله دې خلک نن سبا مشتي. الله سبحانه وتعالی زمونږ په ځوانانو باندې خصوصي رحم وکي. الله سبحانه وتعالی د هرې ګمراهۍ نه هغوی لرې ساتي، او کوم چې پکې ګمراه دي الله سبحانه وتعالی دې ورته نیغه لار وښیي. په دې اخره کې د دې څلورمې خبرې په اخره کې ته یو شعر وایم، شاعر ډېر ښکلې شاعري کړې ده. مضى الدهر والأيام والذنب حاصل، وی ورځې تېرې شوې زمانه لاړه ګناهونه من کړي دي. وجاء رسول الموت والقلب غافل، او ملک الموت راغی او زمونږ زړه ته شم په غفلت کې پروت. نو بیا وی تزود فی الدنیا فانک میت، وی په دې دنیا کې نیک اعمال کوه، الله سبحانه وتعالی ته نږدې شه ځکه چې لازم به ته مړ کېږې. وبادر فان الموت لا شک نازل. نو بیا وایي چې تعدي وکړه، دا مه وایه چې سبا به وکړم بل سبا به وکړم. ولې ته موږ ته وایي چې تعدي وکړه؟ فان الموت لا شک نازل، مرګ راتلو ولې. الا انما الدنيا كمنزل راحل نزل عشيا وهو بالصبح راحل. دنیا خو دې سي ده لکه یو مسافر چې سحر لبکی کوشي ډیر شي او ماخام لبی خپل سامان راولي او روان شي، او یا ماخام ډیر شي سحر له خپل سامان راغستې بیا روان. دینه فائدہ غسته پکار دا یو غنیمت ته دینه فائدہ اخلي کنه. د نن به شروع کوی تهجد کنه، د نن شروع کوی دیش پیډیو کې یو سوره کته منځکا قران یو دوه مخوه ولا لازم سحر بدی برکتی، ورځ بدی برکتی، رزق بدی برکتی، بتن بدی برکتی. چې کار دی بګینی ونن سو ډیر مرګرو مزوري نه نشته دې کنه په ډیرو کې نه روزه ونی سکن. ماسپخین خو پور خاصم دلته عام خلکو دی، ماسپخین ته د شوره پاسې څومره ټیم ټوټل 3 غنټې نه دی ما خام بنګوي 3 غنټو لپاره موږ روزه نشو وس. ان شاء الله دې باب کې مهنت کوي کنه وکوي ان شاء الله. الله دې موږ ټول له توفیق راکړي. پنځمه خبره، پنځمه وقفه د الله سبحانه وتعالى نعمتونه را یادول. الله بقرآن کې وایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کچرته تاسو د الله نعمتونه شمارول شروع کړئ نو پوره به نه کېږي دا شمار. الله سبحانه وتعالی موږ له څومره نعمتونه راکړي، څومره نعمتونه. الحمدلله زمونږ سره هغه څه شتي چې موږ پرې د یخ مقابله وکړو. شتي که نه شتي؟ کوټونه شتي، بلوزونه شتي، نو لرګي شتي، ایټرې شتي، هر څه موږ سره شتي الحمدلله. څومره اوچت نعمتونه موږ سره پراته دي. ښکلی کور، ګرم کور، ګرمه کوټه، مرض ربانې نشتي. دا ټول نعمتونه د الله سبحانه وتعالی. د دې نعمتونو شکر ادا کوئ. او الله په قرآن کې وایي وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. که چېرته تاسو شکر وایستو دا نعمتونه به ښه ډېر کومه. شکر وباسئ چې الله سبحانه وتعالی ته نعمتونه ښه ډېر کړي. والله العظیم که د خلکو د حالاتو نه خبر شو، ته جمع ویني، ته په سوریه کې
د خلکو حالات ویني، ته زمونږ په ملک کې د غریبانو حالات ویني، ته په عراق کې چې کوم زمونږ سنیان خويندې رونه دي په هغو باندې کومه سخته ده، که ته د هغوی حالات ویني، که ته په کشمیر کې زمونږ د مسلمانانو رونو خويندو حالات ویني، ته به حیران شي چې الله دا ټول نعمتونه که څه تا مال را کړي دي. مزیدي دکان ته ورشه چې کم کوټ او کم بلوز خوخي پیسې ورکړه په آرامي روایل، یخ ګرم صادر روایل. اول ته په دې ملکونو کې زمونږ خويندې رونه د جمی د لاسه مړه شوي دي، واوري شوي دي، واوري شوي ما ویډیوګانې دي بخپلو سترګو، غریبانان واوره شوي دي، مړه شوي دي، ساتي وته دي دغه شان پراته دي، د واوري چم د خلک روالي وړي. نو د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو شکر ادا کوي. امام طبراني رحمه الله دا روایت راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ما انعم الله على عبد النعمه فحمد الله عليها. کله چې الله سبحانه وتعالی په یو بنده باندې یو انعام کوي، یو نعمت ولور کوي، د شکر وباسي د الله، نو د شکر وسته دغه نعمت نه غوري، د شکر وسته د دین غوري ته د نعمت ملو شوی دی، نو شکر وباسي چې الله سبحانه وتعالی تاسو له د نعمتونو درکړي. شپږم د دې سره نږدې تعلق ساتي. من کې با غالباً مرګرو او کسانو خپل کور ته ټلیفون کړی د دې تپوس لپاره چې کپړې د کم ماشوم نشتی، ګرمي د کم شتي، بلوز د چا لګي، د باباجي که بلوز لګي چې هغه ولېږو، او که د ابۍ او د مور څه کپړې لګي ګرمي چې هغې له د بخملو کپړې ولېږو، ماشومانو سره که بلوزونه نه چې هغوی له ولېږو، بوټان وله ولېږو، ګرمي جرابې وله ولېږو، که نه وسلین وله ولېږو، تیل وله ولېږو، که چې د جسمې چاودېږي دا پې لګوي، داسې موږ کوو که نه کوو. ګرمې پاجامې ولېږو دي بوډاګانو له چې هغوی دا ګرمې پاجامې اغوندي چې ګرمې، چېرته سوچ دی غریبانان مبارک کړی. ستا هغه کلي کې چې هغه کونډه ده تا ته معلومه وي، هغې سره غریب سره ماشومانان دي، هغو ته خو دې چېرته ټلیفون نه دی کړی. ستا هغه کلي کې هغه پلانی چې مړ هغه بچي چې پاتې شوي یاد به یې درته، هغه غریبانان دغه شان ګرځي، تپوس خو یې د هغو چېرته نه دی کړی. ستا په کلي کې هغه پلانی چې دی تا ته به یاد وي، قرضې به ډېرې زیاتې دي، د هغې د لاسه هغه د کور خرچه نشي چلولی او حالات یې ډېر سخت دي چې هغه ته خو به یې ټلیفون نه یې کړی. تا ته به هغه پلانی یاد وي ډېر سخت بیمار دی، به کټ کې پروت دی، او دغه یو کس او رزق به یې ګټو دی خپلو بچو له، د بچو حالات یې ډېر خراب دي، هغه ته خو یې ټلیفون نه یې کړی. مؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان، رسول سموي دیوال پشانی، او رسول سموي دا ګوتې دې سکړي. کم ځای کې دی هغه دیوال؟ کم ځای کې دی هغه دیوال؟ دیوال دا دی چې ستا د ګاونډي سره سدي څه کپړه نشي چې غریب ځان ګرم کی، ته د سعودي عرب نه او د دوبۍ نه او د اماراتو نه په دب کې ګرمي ګرمي کپړې لګي، واسکټ په سو دی، کوټ په سو دی، بلوز په سو دی، او ما ورته نوی بلوز کم یې راوتی، ګرمه کپړه ځان له ونلي، ګرمه ونته کپړه واسکټ جوړ نه کړو. د الله بنده لږ د خپل ځان نه غلی شي چې د غریبانو سوچ هم کوه که نه. او دا مال چې کوم تا سره دی، دا مال هم د الله دی. الله په قرآن کې څه وایي؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، او ورکوي دوی ته د هغه مال نه چې د الله مال دی. مال د چا دی؟ د الله په مال کې د قصې شروع کړي وي نه ورکوم. د مال خو د الله مال، ستا مال کوم ځای کې دا مخکې تا سره اوسو، دا و چې تا سره دی کوم مال، ستا نه مخکې د بل سره، د هغه نه مخکې د بل سره، د هغه نه مخکې د بل سره، او دا سلسله دې روانه د الله ته رسي، بیا به دا سلسله ختم شي او چا ته وپاتې شي؟ الله ته بیا پاتې شي. ته به دې کې نظام بخیل کړې. زه دا وایم که ستاسو زړه ژوندی او زما په دې خبره باندې تاسو پوه شوي یئ، او زما دا خبره ستاسو زړونو ته کوزې شوي، زما دا امید دی انشاءالله. او زه تاسو ته دا وایم د الله د رضا دپاره د زړه د نصیحت کوم، د زړه نه، که ډېر څه نشي کولی د یو کور دپاره په خپل کلي کې تا ته به معلومي، د دغه یو کور دپاره دو درې بلوزونه واخله ویلېږه. کوي به داسې که نه به کوي؟ ما دا اواز مې صحیح وانه ورې، کوي که نه به کوي؟ دغه شان یو کور، هر کس دې یو کور ذمواري والي. موږ سره الحمدلله په سوونو کسان ناست دي، والله العظیم په سوونو کورونو کې به دا ماشومانو ته اوس دعاګانې کوي، په سوونو کورونو کې به د بوډۍ ته اوس دعاګانې کوي. الله به د ژوند داسې ګل ګلزار کړي، زړه به دې خوشحاله شي. دلته یو عالم دغه خبره کوله، عربی د سعودي
وې زه ګاډي کې ناسومه نه په اشاره کې ودرې اشاره سره شو نه دا یو کس لګي هغه بنگالي هغه صفایي کوله د روډ هغه نو دا غریبانان چې کوم دي خاص کر د صفایي چې کوي دوی چې دي سوکوین اسی و د سلام د ځان نه واچي د دې لپاره چې لکه ما سره کې سم مساعده کی الله اکبر ګوره تانه غوښته نشي ته اشاره تنوي او خیر سره به پوي قام قلسو یو خو دې سلامونو تنګړو او خیر سره به شي پوي چې غریب ته ضرورت دي ناغه شیخ چې ما جیب ته لاس کړو و مې نه کتو نو ما دې جیب ته لاس کو نوٹ مور کو زما په ذهن کې دا چې 500 نوٹ چې د پروت دی کله کله انسان په ذهن کې چې ما سره دې نوٹ پروت وي ما غ نوٹ دې ورکو هغه له سلام کو چې ما نوٹ دې ونه هغه د 500 نه ما په دې سره کې چې دا غټ به غرتو چې نوٹ ته واپس راځي الله لپاره دې شعر واسو واپس وي ما غل ورکو سو خوشاله شو به دې دې ګاډي کې روانو د اشاره کولو شنو شیطان دی کنه الشیطان یعدکم الفقر الله شیطان تاسو د غریبۍ نه ډیر یری نه شیطان دته پزله کې دا خبره یو 500 نوٹ په یو ځای وي دا خبره زما ځل کې راتله چې ما د سیټ په دې شیشه کې شاته وکړو چې سړی سکه وي چې ما غته دې شو کوته سم ګرمي و وي ما چې غته وکړو د لاسونه د اسمان ته وجد کړی لګي دعا کوله لاسونه اسمان ته وجد کړو وی ما ارمانو کو کبلی او د 500 نوټو چې مول ور کړو چې دعا یې لګه خوګ د کړې دې سړي دعا قبلي ځکه چې غریب په دې ګرمۍ کې لګي د صفایانه کوي تنگ شه استړی شه دې جلا سوچت او یې الله ته وبخ او الله دې وبخ نظم ان شاء الله ساسونه د امید ده چې زما په دې خبر باندې عمل کوي او هغه خويندرونو تم زموږ د نصیحت ته کم چې زما د بیان اوري چې د نن یو سو ریاله یو سو روپۍ یو سو ډالر د جدا کا چې په دې باندې مزه سلور 15 بلوز علمه په دې باندې مزه 2 صادري والم یا علبه ما کورته ولېګه خپل وړو ته وای په دې باندې د شي بلوز ولا کور وته وخه هغه پلانې غریب سره هغه لويسي هغه لورکي او بس نور سوکتي مخبره وي ګوره سوکتي خبر نه کوي چې دولت اسوري پټ بولويش دا معامله استاد اول به الله خبري بیا به تاسو ته بچي او د کور ولا خبري الله سبحانه وتعالى موږ له دې توفیق راکړي دا شپږ خبري شوي ومه خبره ده اسباب دي اسباب استعمالول چې دا يخفي د انسان نه کم شي ندی کې سحرج نشته عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغه چې وکړه جمع راغی نو دی ټول له قوت به خطونه ولیکل د مشرانو ته چې دا خطونه د عوامو ته بیان کړي چې جمع راغی او جمع زموږ دشمن دی څنګه دشمن دی یعنی جسم به انسان کمزوري شي حالات به انسان کمزوري شي دې لپاره ځان تیار کړي د جوړاوي د صادري وې د ځان له استعمالوي نو موږ په کار چې دا قسم نعمتونه الله موږ درکړي موږ استعمال کو ځان د مرینه منیش لا تأسفن على الدنيا وما فيها شاعر په دنیا بس مخه پکېګا فالموت لا شك يفنينا ويفنيها دا مرګ به ورځ منګم پنا کوي او د دنیا بم پنا کوي ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها او څوک چې د دنیا را جمع کوي او دغه مقصد او دغه هم او دغه کوشش او دغه مهنتي شاعر وي کده غواړي او کده نه غواړي خو د دنیا به پریدي اخرنی خبره ده یو سو احکام چې هغه د جمی د موسم سره تعلق ساتي اولنی مسله جمع بین الصلاتين د دوه منځونو یو کول چې کله باران ډیر زیات سخی یا واور ډیر سختي یا سیلې ډیر تیزی چې به انسان نشي راوته زموږ علاقو کې دی د سیلې چې انسان بالکل دوړی او دیسی واور چې انسان راوته نشي او دیسی باران چې تبوي چې ناوګي در بهيږي انسان متودري دی نشي نو په دې کې شریعت موږ له رخصتونه راکړي د الله سبحانه تعالی په دې انسانانو ډیر مین دي او ډیر مهربانه بچا دي په صحیح مسلم کې د حدیث ته سعید ابن جبیر وی ما د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا خبره ورېدلې چې رسول صلی الله علیه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا في المدينه رسول صلی الله علیه وسلم چې یو ورځ د ماسپخین او د مازیګر د مونږ دوه یو ځای کړي په مدینه کې نو سفر خو نه شو کنه مدینه کې دی سفر ختم شو فی غیر خوف يرم نوا
لکه انسان جهاد کې دو منځونه یو ځای کولی شي هغه مثلا ختمه شوه فی غیر خوف ولا سفر نو نه سفر دی او نه څه دی نه یره ده نو چې نه سفر شو او نه یره شو نو څه شو باران شو کنه باران د پر د عذر پاتې شو سخت سیلی شو دغه پر د عذر پاتې شو دغه حدیث کې راځي جمع النبي صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر والمغرب والعشاء یو ورځ به رسول الله ماسپخین او مازیګری یو ځای کړو او ماښام او ماسخوتین یو ځای کړو فی غیر خوف یره نه نو ګور یره نشته او مدینه کې دی او باران د پاره کړی کنه یو حدیث کې راځي چې وکیع وی ما عبد الله ابن عباس ته چې لما فعل ذلك رسول الله داولي کول چې یره نشتی او سفر نه دی بیا رسول الله دوه منځونه یو ځای کوي عبد الله ابن عباس جواب کوي وی کای لا یحرج امته رسول الله دا کار دی لپاره چې په امت باندې سختی نه جوړي خبر ختم شو چې په امت باندې سختی نه جوړي مسبخین مازیګری یو ځای کولای شي او ماخام او ماسخوتن یو ځای کولای شي خو په هغه باران کې چې انسان به راوته نشي دی بازو امامانو دې خبرې نه ټوغه جوړه کړي نه دینه ټوغه جوړول نه دی پکار هغه باران چې انسان ته به بهر ته وته سي هغه مشکل ښه کبل پر دې شي وشي چې بالکل سړی د کور نشي وته دا دوه منځونه خو تعالی یو ځکه چې کور نس وته شي لګ خو چې سړی بالکل نشي وته د کور نه عبد الله ابن عباس رضی حدیث ته چې ورځ ډیر سخت بارانو قال لمؤذنه في يوم مطير ډیر سخت باران او خپل مؤذن ته دوی وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله و نو دې سمو چې حي على الصلاه منزل راشده مو بلکې دې سوي چې صلوا في بيوتكم خپل کورونو کې منځونه وکړي نو چې کله سړی بالکل نشي راوته نو بیا موږ په کوم ځای کې کوي په کور کې وکړي فكأن الناس استنكروا خلکو ته دا خبره ډیره ناشنا ښکاره شو چې نن خو به کې د مؤذن څه بل خبره وکړه نه عبد الله ابن عباس پوه شو چې دوی دا په دې خبره کې تعجب وړي نه غوته تعجبون من ذا دې خبرې دلته تعجب کې قد فعل ذا من هو خير مني دا کارغه چا کړي چې زمانه غوړې سو کې دی رسول صلی الله علیه وسلم یادو واني كرهت ان اخرجكم فتمشوا في الطين والدحب زماده نو خوخه چې تاسو روبه سمو تاسو په دې خټو کې رواني ګرځي الله اکبر صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث او د قشنی روایت عبد الله ابن عمر هم دي زمونږ بوډاګان خو تباہ برباد شو غریبانه مولوی سی بوته نه نو زموږ مذهب کې نشته دوی نه مذهب جوړ کړي سپینګیره غریب په دې یخ موسم کې رانه ټوبې شرپی نه الته دی رخصت ته سمو ضرورت ته دی او دا کنه په دې غرونو کې او په دې باندو کې نه دا زګوره تاسو ته د رسول سم د مذهب خبره کو ما به څوک به دې خبره نه ملامت کوي چې تاسو زموږ د مذهب خبره ونه کړو د پلاني دیونه ما دا چا خبره وکړه د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم یو مسله دوه مسله په جوراب باندې مسح کول په موضوع باندې مسح دا خود سنیانو په منځ کې اتفاقی مسله ده صرف شیعاګان نه مني او شیعاګانو اختلاف څه نقصانی نه لري جوراب باندې مسله بعض حضرات وایي چې په جوراب باندې مسح نکی منګ وایو کی یو څو دلیلونه پتا دی کی واوره ثوبان رضی الله حدیث چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان ولېګل یو سریه ولېګل سکسانی ولېګل پاغو باندې یخرغ سم جمع براغ کله چې راغلو پر رسول الله ته یا رسول الله وی دومره یخو سم یخو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وته ان يمسحوا على العصائب والتساخين رسول الله صلی الله علیه وسلم به دې کار کوي چې په پټکو په دې جوراب مسح کوي کنه تساخين هر هغه شی ته چې خپل ګرمي نو په موضوع خپل ګرميږي او په جوراب باندې هو خپل ګرميږي په جوراب باندې ګوره د موضوع نه خګرمي چې د وړۍ نه جوړی شي جورابي قیمتي هغه باندې ډېر خګرمي د حدیث امام احمد امام ابو داود راوړل مغیر ابن شعبہ حدیث ته امام ابو داود امام ترمذی امام ابن ماجه راوړل وي توضا النبي صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم چاردام کو ومسح على الجوربين او مسح وکړه په سبانه په جوراو باندې جوربین ټکه بګیله ابو موسی اشعری رضی الله عنه امام ابن ماجه دا روایت راوړل توضا النبي صلی الله علیه وسلم ومسح على الجوربين رسول الله چاردام کو په جوراو باندې مسح وکړه ازرق ابن قیس وی انس ابن مالک مولید او د سمات شو بیلر چاردامي وکړو په اخر کې سې وکړو ومسح على جوربين من صوف په جوراو باندې مسح وکړي چې هغه وړي نه جوړي شي ومو ته چې تمسح عليهم په دې باندې مسح کې انس بن مالک رضی الله عنه چې انهما خفان دا هم مزید ولكنهما من صوف وړي نه جوړي شي امام دولابي دا روایت راوړي
یحیی البکاوی ما عبد الله بن عمر نه دا خبره اوریدلې ده المسح على الجوربین كالمسح على الخفين په جوراب باندې مسح کول دي روا دي لکه څنګه چې په موضوع باندې روا دي. امام عبدالرزاق امام ابن ابي شيبه دا روایت راوړي د کوم صحابه کرامو چې دا مسح ثابت ده. علي رضی الله عنه، ابو مسعود، براء بن عازب، انس، ابو امامه، سهل بن سعد، عمرو بن حارث، عمر بن خطاب، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، سعد بن ابي وقاص، بلال ابن ابي اوفى، مغيره، ابو موسى رضي الله عنهم اجمعين. یو ټول نه روایت شتي چې په جوړاو باندې مسح روایت د دینه بعد وسوک وي چې په جوړاو باندې مسح نشته. سوک وي سوک شتي چې موږ دې مسله پوکي په جوړاو باندې مسح روایت دا څه دلیل چې مذهب کې نه راغلي. بیا د غیره پر بعض حضرات شرطونه خو دي چې دومره میله پکې تلې شي وي او چې وبو ورته دنه نزي او چې معمولی سورې پکې دنه نه او خو پکې بالکل نه کوي. دا ټول باطل شرطونه دي. دې کې یو شرطم د الله په کتاب کې او د رسول الله په حدیثونو کې نشته. کم شرطونه چې قران او حدیث کې راغلي هغه د ځین یاد ساته. اولنې چې باغ جورابو په مسح کې چې کم دي د چاردام نه بعد غوستي لکه یو سړي چاردامو کو په وبو باندې او د سکو تیمم نه وبو باندې چاردامو کو دا غینه بعد به جورابي واچینو په دې جوراب باندې مسح کول شي. دا اولنې شرط دی. دویم شرط دی چې دا جورابي او د موزي په پاکي لکه پلیتی بنئ. دریم شرط دا دی چې په هغه او د سماعتي کو په مسح کې به کم کې چې په انسان باندې چاردام لازمي کې غسل نه چې کم او د سماعتي کې غسل لازم شي باغې کې مسح نه کی لکه انسان د جنابت په حالت کې نو لازم به د خفي انزي باغې کې مسح نه کی. سلورم شرط اخرنی شرط چې د مسح به په دې مدت کې دنه کم مدت چې ول شریعت ورکړي د مقیم د پاره شپه ورځ د مسافر د پاره 3 ورځې او 3 شپې او د فائدې لپاره ساتي. دا وخت د کم د حساب د کم ځینې شروع کیږي. یو انسان د جورابي په خپوګړي سحر مانځته او د سمات شو نه به جوټیم کی چاردامي وکاو د سی به تازه کو په 10 بجې نو د 10 بجې نه د مسح وکړه د دې مسح نه ټیم شروع شو. نو د کوم وخت پورې مسح کولای شي؟ سبا د 10 بجو پورې د سحر د منځنه وخت نه شروع کیږي خو د اسی اغوستي او د دې او د سماتې دوسره وخت نه شروع کیږي. وخت شروع کیږي یا وخت به حسابيږي د دې اولنۍ مسح نه چې اولنۍ مسح دی په جوړاو باندې وکړه دغه نه بده مسله دغه نه به حساب شروع شي. او د دې مبارک کې څوک تفصیل اورید غواړي نو تفصیل موږ د بلوغ المرام کما شرح چې کړی دا الته دا مسله ما تفصیلا ذکر کړی دا هغه درسونه ووري جوړاب باندې مسح او موضوع باندې مسح او د خلک چې کوم شبهه پیش کړي د موږ ته تفصیلا ذکر کړی دا خدای مې تاسو ته فائدې لپاره دا خبره ذکر کړه. یو دا خبره مې ذهن تراله یاد ساتي چې کله ود کېږي نو د ایټری او دا ور دا بندوي رسول زموږ بخپل کور کې دا ور دي چې کولاو مپرې دی د دشمن دی ډېر خلک دي له سمړ شي دا ور کور کې چې کولاو پرې دی کور ور ولې دا ایټری کولاو پرې خو ډېر خطرناک نو دې کې احتیاط کوئ. الله سبحانه تعالی دا موسم زموږ د لپاره برکتی موسم وګرځي. الله سبحانه تعالی موږ له اوږد ژوند راکړي چې الله سبحانه تعالی بندگی وکړو او کوم مسلمانان چې مړ دي الله سبحانه تعالی دې وبخي الله دې برحم وکړي. خاص کر زموږ والدین دې الله سبحانه تعالی وبخي. کوم چې مړ دي الله دې ول قبرونه د جنت باغچې جوړي کړي او کوم چې ژوند دي الله سبحانه تعالی دې ول په ژوند کې برکت واچي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين